سلامونه. په وروستیو کې د یو شمېر سیاسونو او وسلوالو طالبانو له لوري د موقت حکومت د جوړېدا غوښتنه کیږي، خو ولس د موقت حکومت په اړه څه نظرونه لري او څه ترې غواړي، له دوی نه به یې واورو. د اشرف غني حکومت همدغه حکومت موږ لپاره صحیح ده، په خاطر د دې چې دا حکومت تیار جوړ حکومت ده، هر شی بنسټونه یې ټول جوړ دي او موقت اداره دپاره دغه راتګ موږ د موقت حکومت مزم لیدلی او نه غواړو چې دا نظام دا حکومت او دا چیزی جوری دا خراب شد منزل آرسی. ما طالبا را قبلا هم تجربهش داشتیم که اجازه تحصیل برای خانوما نمیدادن، اجازه کار به خانوما نبودن، دیگه بسیار چیزای دیگه بوده که مثلا ما بسیار زیاد پس رفتیم از تاریخ و از فرهنگ خود. من خود اشرف غنی حکومت غواړو باید چې زموږ وطن کې امن او سوله راشي. نظریه‌ای که طالبان دادن نظریه خوبی نیست. اگر با نظریه طالبان زندگی کنیم خیلی از لحاظ فرهنگ، از لحاظ تحصیل ما پس میمانیم. دولت اسلامی باشه، دولت خود ما، دولت اشرف غنی، فقط مسئله کار به ما چیز کنه، کار کنیم دستم جوره، پایم جوره، کار نیست. ما صلح هم میخوایم، آرامش هم میخوایم. حکومت اشرف غنی سیست، اگه طالبان باشه افغانستان برباد میشه. من حیث یک جوان میخوایم آینده خوب داشته باشم و حکومت موقت نمیخوایم، حکومت اشرف غنی رو میخوایم.